یو خبره د کشمیر روانه د کشمیریانو سره چې چاته هم ظلم کیږي زمونږ پیږي ظلم باندې زړه بد دی او چې څوک یې ورسره کوي مونږ د هغې حمایت نه کوو بلکې د هغې مخالفت کوو اخلاقي دوی باندې څوک ظلم کوي یا څوک بې بنیاده او غلط دی او دروغجنې دلاسې ورکوي چې زه در سره یم د دغو دواړو خلکو سره زمونږ نه لګي چې ولې داسې ورسره کوئ باقي دې ځل د پښتنو د طرفه سپین ږیریو د پښتنو د طرفه ما اعلان ورته کړی و زه وایم چې ستاسو به په خاطرې پې درانې شوي نه وي ما ورته ویلي وو چې پښتانه ډېر زیات شهیدان شول ډېر زیات جنت ته لاړل اوس موږ دومره ظالمان نه یو چې هاخوا شه دلته نور قومونه آباد دي هغو ته د جنت لار نه ورکوو دې ځل مو لار درته وبخله دې ځل تاسو ورشئ دې ځل ورشئ په پوله لنډ یئ په سیمه ورته لنډ یئ په تعداد کې زیات یئ ورشئ جنت وګټئ غزوه هند دهلي فتح کوئ مونږ به دې ځل دا د جنت موقع دا د شهادت موقع دوی ته مو ورکړه سپین ږیرو دا خو ستاسو خوښه ده اتیا ورځې کېږي اتیا ورځې چې یو کس هم په نام باندې هم نه ورغی په نام نه ورغی او دا فوج بیا خلک وایي ته د فوج نامه خو رښتیا خو به وایو ته دا فوج اویا کله دوه اویا کله د کشمیر په نام باندې بجټ خوري ستا دا غنډې چې دا بټن دی چې کړی دی په دې کې هم ټیکس تللی دی دا کپړې دې چې کړي دي په دې ټیکس تللی دی دا ټوپۍ چې ټیکس تللی دی دا ټیکسونو 80% اساسي فوج ده او په دې نامه یې خوري چې زه کشمیر ازادوم 2 اویا کاله چې څومره بجټ یې خوړلی دی په ما سود دی واپس دا کار دوی نه کوم کار چې ته بجټ پې خوړو هغه نه وه هغه ته دوی په بخښنه د چا سره مو ضد نه دی زمونږ د خولې ماتې شي که د ضد په بنیاد وایو رښتیا وایو دلته په نورو علاقو کې مونږ اورو چې د پښتون پرې څوک ټوکه کوي یا پټان یادوي غټ غټ علما یې هم یادوي ما یوه ورځ د مولانا طارق مسعود صاحب محترم دی د هغې بیان مې اورېدم نو هغه هم د پټان پرې ټوکې کوي چې ټوکه پرې کوي بیا د پټان نام اخیستل جایز دي خو د حق خبره چې کوې بیا د دې چې یہاں کوئی پښتون پنجابی سندھی بلوچ نہیں ہے سب برابر ہے خو چې د جنګ ورځ راشي وایي پښتون چېرته دی نو دلته پښتون ولې یادوې دلته پښتون ولې یادوې تا خو چې ټول برابر دي چې ټول برابر دي نو جنګ ته ورځه نو بیا ورځه خپله پوله وپاله ډېر شي پللی په تا کې دا ګټ نشته دی تا پښتانه موندلي دي او دوی زمونږ سره چې کوم ګیمونه کوي هغه په چل ول کوي په رښتیا په سپین ډګر کې د ملا باران په شان دوی په سپین ډګر ووایي چې موږ د پښتنو دښمنان یو بیا خو په پښتنو کې نه دوی ګیم نه چلیږي خو دوی خو دې پوه دي چې دا کیسه خطرناکه ده دا به نه ورته کوي خو په چل ول به داسې کار ورسره کوي دا یو اهم غلی دی ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ډېره ضروري خبره ده زه صرف د خپل ولس په دې خبرول غواړم دا هغه بیل دی چې ټوله فاتحه پرې وخوړله دا هغه بیل دی چې ټوله فاتحه پرې برباده کړله د دغې بیل انډر ریاستي ادارې څوک هم بغیر عدالت نیولی هم شي مړولی هم شي کور یې نیولی شي روزګار یې نیولی شي ځمکې پټي چې څه هم دوی خوښوي هغه کولی شي او په یو عدالت کې چلنج کېدی نه شي لطیف لاله موجود دی دا به لاس پورته کړي که زه ټیک وایم دا د ټولو وکیلان دا په فاټا وکیلانو محنت وکړه د پېښور کوټ فیصله ورکړه چې دا به ختم وي د کې پي کې حکومت راوړه ټوله پښتونخوا باندې نافظ کړې ده 2-3 میاشتې کېږي په دې کې پي کې دوی څه لوبه کوي مونږ بې علمه خلکو ته پته نشته مونږ خو د دغې ملک په روزګار چې څوک کار لري په هغو خو زمونږ څوک نه دي ناستې پته ورته ولګي چې څه فیصله شروع ده خو دومره پته ولګېدله چې په فاټا باندې تا بربادي راوړله اول د دا بیل راوړ اوس یې ټوله کیپیکې ته راوړی دی دا د کیپیکې ته خلک ګنګوسي کوي چې دوم پراکسیوار روان دی مونږ دا بیل د ولس لخوا نه منو دا بیل که ښه بیل وي په لاهور دی نافظ کي دا بیل که ښه بیل وي په پنډۍ دی نافظ کي مونږ پښتونخوا داسې بیل داسې اورډیننس نه منو چې زمونږ د تباهۍ او بربادۍ سبب جوړېږي
ملګرو زه د وخت شارټ دی زه زر زر صرف د پی ټي ایم په مطالباتو خبره کومه سپین ږیریو توره بلا راغله د 80,000 پښتنو وینې څښلي دي د 80,000 پښتنو وینې یې وڅښلې او اوس هم د فاټا په غرونو کې د داسې پښتنو لاسونه پراته دي چې هډوکي یې پاتې دي مرغان پکې دي ستا وینه دغه ستا نسل دی ستا په شان ژبه وایي نو ورسره بل څوک لري دا هیله مو ده چې لاهور به ورسره ودرېږي زموږ دا هیله نشته تاسو به ودرېږئ ورسره د خپلې وینې سره ودرېږئ که نه ودرېږئ د خپل ولس سره ودرېږئ که نه ودرېږئ مشکلات به وي اوس د تېره هفته کې په کشمیر کې 3 ځوانان انډیا وژلي وو کومه ورځ مو چې خوښه وي احتجاج پرې وکړه څوک به غږ نه درته کوي په هغه ورځ باندې په کراچۍ کې 3 پښتانه ډرایوران دغه اف ډبلیو د فوج ادارې ووژل په هغه چې احتجاج کوې بیا به په تا پرچه کټ کېږي اف آی آر دا ازادي ده دا زموږ ژوند دی د پښتنو قتل د پښتنو وژنه دلته د یو انسان وژنه نه شمېرېږي مونږ ته وایي دا یو ریاست ہے اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں سنگے ایک ہیں سنگا ایک ہیں چې په صلاح الدین باندې چې روانه وو موږ په خپایو چې د سره کوم ظلم وشو او چې کوم کوریج کوم انصاف ورکړی کېږي په هغه خوشحال یو خو دومره کوریج د پښتنو ټولو مړو ته نه ورکوي لکه د پنجاب یو لوني ته چې ورکوي زموږ خو روغ روغ د جرګو سړي لاړل هغو باندې خبره نه کوي دا بیا ایک ہیں دروغ به نه سره وایو په دروغو باندې ځان نه غلطوو رښتیا خبره سپینه خبره رښتونه لار که مونږ خپله کړله دا خلک وایي د پښتنو مسلې حل په دې کې دی په دې کې دی په دې کې دی په رښتونې لار کې دی نور یې په هېڅ څه کې نشته دی په رښتیا خبرو کې دی نور یې په هېڅ څه کې نشته یو ځل چې رښتیا ووایو نوره هېڅ نشته دی دا 80,000 پښتنو وینې چې څښلي دي پی ټي ایم وایي چې د دغې لپاره به ټروت کمیشن د رښتیاو کمیشن جوړ کړي چې پته ولګېږي چې څوک ونه معلوم افراد چې موږ یې مړولو څوک چا مړه کړل روان ور څه شی و طاهر داود چا یوړ سرتاج دی د پېښور ول دا چا ټارګېټ کړو خودکشي چا وکړلې دا د پېښور په بازار کې په مینا بازار کې د پښتنو سړو خو پرېږده ښځو هم لوس لوس ټوکړې پراتې وې او موږ پښتانه یې راته پوس نشو کولی او بیا ځان ته ډېر سړي هم وایو که ننګ کوو غیرت کوو په خپلو وینو په خپله خاوره کوو او بله مطالبه ده چې څومره هم میسینګ پرسنز دي هغه عدالت ته ورکړه که څوک ګناهګار وي موږ به تاسو داسې مطالبه کوو چې هغه ته سزا ورکړه سزا زموږ مطالبه ده چې بې ګناه وي هغه خلاص کړه لینډ ماینز د شرګړي دي هغه ختم کړه او څلورمه مطالبه ده چې قبضې شوي دي په کورونو په سکولونو په کالجونو او په ځمکو د ډي ایچ ای په نامه د بل شي په نامه د بل شي په نامه په کاروبارونو قبضې شوي دي کله په مردان کې ورسره دوکانونه جوړوه کله په بل ځای کې جوړوه کله د ډي ایچ ای په نامه کله دلته د خیبر چې څومره لارې دي هغه ونڅه کله د چمن ګیټ بند کړه ټول کاروبارونه باندې قبضې شوي دي په مدنیاتو قبضې شوي دي دا دی بندي قبضې دی واپس پښتنو د خپله خاوره او خپل وسایل او خپل روزګار ورکړي څومره چې دا د ماخو یا په دې کې نقصانات شوي دي هغو خلکو ته دا خپل شی ورسوي د پښتنو په خاوره دی پراکسي جنګونه بند کړي او د تېر جنګ د دوی حساب وکړي زه چې تېر ځل راغلی ومه دلته ماته یو بل کیسې وکړلې نو په چارسده مردان او صحابۍ کې یو ډېر خطرناک کار روان دی چې هېچا ورته ګوته نه ونیوله دلته خلک ذمهداري کوي دوی فصل دی هغه فصل په څومره پیسې بیج راوړي فصل راوړي بیا یې کري بیا څومره ټایم دی پې اخلي بیا په څومره مزدوري یې دی فصل ځای ته رسوي دیکشي او د فصل په خرڅولو کې دومره معمولي ګټه پاتې کېږي نو اوس دغه خطره د څه شي ده خطره دا ده چې ستا د نورو د غرونو علاقو پښتنو وسایل که یوړل ټول څوک په دوبۍ کې د عربو غلامي کوي څوک په سیند کې د سندیانو او مهاجرو څوک په لاهور کې د پنجابیانو غلامي ته سیخ شوي دي پردي وطن روزګار د پردي وطن غلامي وي ستا بچي هم روان دي ستا بچي روان دي د پښتونخوا مسایل په یو نه یو طریقه یو دي څوک په جنګ څوک په اقتصاد څوک په تعلیم په مختلفو وهلو کې دوی وهي موږ ټول درسره ودرېږو ستا که د خان سره مسله راځي زه درسره ودرېږم ټول
پښتون در سره ودرېږي د پښتون چې مسله وي سره به ته ودرېږي دا لاره ده دا لاره ده د عمل خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره لطیف لالا په آخر کې یو خبره وکړه چې دوی د کوشش وکړي چې سره یو ما ته خو چې چا د چرسدینه کال کړی دی چې راشه زه راغلی یم چا چې په مردان کې راته کړی دی چې راشه زه ورغلی یم زه د ټولو پښتنو مشرانو کورونو ته ورغلی یم زه په دې پښتونخوا کې په نام چې څوک راته یاد کړی دی هم زه یې په کور کې ناستلی یم نور څومره حجرې پاتې دي راته یادې کړي لیست راته جوړ کړئ چې زه په حجره باندې د پښتنو د یووالي سوال وکړم سپین لیست راکړئ یو لیست فهرست راته جوړ کړئ چې زه د پښتنو په حجرو باندې درنه ورکړم مخته یې کور ته کړم چې راوځه دا زما وعده ده باقي یو خبره په آخر کې کوم څوک به زړه نه پرې بدوي د پښتنو مشران د یو شي کام یو شوی یو کام یو دی کام یو دی مشران یو شوي دي ډاکټر صاحب کیسه وکړه اسلام آباد اسلام فروش دا پښتون فروش دی اسلام خو په نورو ځایونو کې دی مسلمانان خو په نورو ځای دلته هغه کوي دا د پښتنو جینوساید نسلکشي روانه ده په مختلفو طریقو روانه ده په اقتصاد په جنګ دا ټول سره تړلې خبرې دي ټوله یوه مسله ده خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره زما سره کیدی شي هر کله چې تللی یم ما د اولسونو شکریا نه ده ادا کړې چې یا تاسو پروګرام کړی دی یا مو زه رابللی یم د دغې یوه وجه ده زه د هر ځای اولس خپله وینه خپل ځان شمارم د خپل ځان شکریې چا نه دی ادا کړی دا سپینګیري زما باباګان دي دا زما مشران دي دا ځوانان زما همزولي ورونه دي او دا کشران زما د ماشومانو ورونو په شان دي ټول کام یو یو ټول وطن یو 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 به وو یو وو او نن څوک بېلولی شي او چې چا هم دا کوشش کوه چې دا سره بېل شي هغه وګوره د ژوب هغه وګوره د چمن هغه وګوره د خیبر بل پسې وګوره د وزیرستان بل پسې وګوره زمونږ خورجانه د مردان دا وګوره د چرسه دی پښتانه په یو ځای ناست هسې کوششونه کوي هسې خایانه کوي هسې ګپ لګوي ډېر به مو سره بېل کي نه سره بېلېږو یو به وو ډېره مننه اخر کې د ښځو خبره وشوه د ښځو د حقوقو خیال ساتل په مونږ او تاسو فرض دي په مختلفو کیسو کې مونږ یې راکاږو چې پرده کیسه راشي وایي په اسلام کې ده خو چې د خپل حق ورکول کیسه راشي بیا هغه هلته اسلام ته نه ګوري هلته بیا چې ځمکه کې انسان راشي بیا هلته اسلام ته نه ګوري دا کوم قسم اسلام شو دا خو د خپل مرضۍ مطابق دی وروره که کوې هم ښځو ته خپل حقوق د ژوند د دوی څومره سیاست اجازت دی د دوی څومره د اقتصاد اجازت دی څومره د دوی برخه ده په دې ټولو کې به زموږ وعده وي چې خپلې خویندې لوڼه به د خپلو حقوقو نه لرې نه ساتي مننه ډېره مننه تل دې دا کام د وطن آباد او ژوندی